له احمد مسعود سره اختلاف. د طالبانو ضد مقاومت مهمه غونډه لغوه شوه. راپورونه وایي چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو پر ضد د افغان سیاستوالو یوه مهمه غونډه له دې کبله لغوه شوې چې ځینو ګډونوالو یې د احمد مسعود له مشرۍ سره مخالفت درلود. د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوې وه د می میاشتې له 19 تر 21 د اتریش په پلازمینه ویانا کې د محمد یونس قانوني په مشرۍ د طالبانو مخالفو سیاستوالو یوه لویه ناسته وشي. خو معلومات ښیي د دې ناستې د جوړېدو تصمیم هغه مهال لغوه شو چې محمد یونس قانوني او څو تنو نورو د جبهې د مشر په توګه د احمد مسعود له منلو سره مخالفت وکړ. د دغه معلوماتو پر بنسټ استاد سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، رحمت الله نبیل، تادین خان، فضل احمد مانوی، احمد ولی مسعود او احمد مسعود هغه کسان و چې په دې ناسته کې چې د محمد یونس قانوني په ابتکار جوړېده د ګډون بلنه منلې وه. د ویانا کې د دې ناستې د جوړولو زمینه په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري او د یونس قانوني ورور چې د سفیر مرستیال دی برابره کړې وه. د دې غونډې او لغوه کېدو د راپورونو په اړه یې یادو کسانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود لومړنی کس و چې په خپله مشرۍ یې د طالبانو خلاف د مقاومت د ملي جبهې په نوم وسلواله ډله په پنجشیر ولایت کې اعلان کړه. دې ډلې پنجشیر ته د طالبانو د ننوتلو د مخنیوي لپاره جګړه کوله، خو له دواړو لوریو څخه تر درنو تلفاتو وروسته طالبان د پنجشیر په نیولو بریالي شول. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.